عباس ستانکزی له تبعیض پرته دې د ټولو طبقو ښوونځي پرانیستل شي. سلام، ستړي مه شئ، پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ده. دوستانو، پر الله سره ویډیو کې ګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو نوي تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. له شاوخوا شپږ سوه اویا ورځو راهیسې ښوونځي له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ تړل شوي او طالب چارواکو د ښوونځیو د تړلو لپاره بېلابېلې بهانې وړاندې کړي دي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د جمعې په ورځ د کابل ښار په دشبرچي سیمه کې د عاشورا په مراسمو کې وویل چې د نجونو د تعلیم په اړه ان د خلکو ترمنځ هم اختلاف شته. هغه چې وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنه کړې، یو ځل بیا یې د ټولو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. ستانکزي وویل د مکتبونو او ښوونځیو دروازې دې د افغانانو پر ټولو طبقو له تبعیض پرته پرانیستل شي چې دا د دوی د شرعي او مسلم حق دی. دلته ځینې اختلافات شته. دا ټولنه چې موږ یې پیژنو شاوخوا ولایتونو ته که ولاړ شو وبوینو چې که 5 نفره مکتب په پلوي وي 2 نفره نور یې مخالف دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې د 2 لوڼې چې د ښوونځي په نوم په 9 او 9 کې وي له 2 کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړې بې برخې دي. نوموړي دا څرګندونې پرون د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال د څرګندونو د یوې برخې په غبرګون کې وکړې. دا و شم د کلی خبر، تر بیا خیر چارې، ښه وخت.